زلمای خلیلزاد وایي که طالبان سوله ونه کړي له بندیزونو او انزوا سره به مخ شي. امریکا وایي طالبان د خپل پایښت لپاره یوازې یوه لار لري او هغه هم سوله ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د امریکا کنګرس ته په خپلو خبرو کې ویلي د ګنګوسې بې ځایه دي چې ګواکې د امریکې ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان پوځ له ماتې سره مخ شي. د په خبره افغان پوځ پیاوړی دی او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. هغه د طالبانو د جګړو په اړه هم ویلي چې دغه ډله د خپل پایښت لپاره یوازې یوه لار لري او هغه هم دا ده چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د په وینا که طالبان جګړو ته ادامه ورکړي او د جګړو له لارې واک ته د رسیدو کوښښ وکړي نو د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو له بندیزونو او انزوا سره به مخ شي. هغه همداراز پر هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري غږ کړی څو یاده ډله سمې لارې ته وهڅوي. خلیلزاد زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو لپاره هڅه کوي او له هر ممکنې لارې په دې لټه کې دي چې دلته روانه جګړه ختمه کړل شي. د امریکا د کنګرس غړو هم ټینګار کړی چې باید طالبان له جګړو راوګرځول شي او د سولې لپاره پر خپلو کړو ژمنو د عمل وکړي. بلخوا د باغلان په زړه ښار کې د جګړې پر مهال یو کلینیک وران شوی. د باغلان د عامه روغتیا رئیس محب الله حبیب وایي د باغلان په زړه ښار کې د جګړې پر مهال یو کلینیک وران شوی او یو روغتیا پال ټپي شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې پر دې کلینیک نن غرمال وته کې بمبار کړی دی چې پکې یو ناروغ وژل شوی او دوه ډاکټران له 8 تنو نورو ملکیانو سره ټپیان شوي دي. او د اقتصاد وزیر د سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د اقتصاد وزیر نه پرون سه شنبه په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. دغه وزارت ویان صبور نریمان ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصاد وزیر کریمه حامد پریابي د ساینس ټکنالوژۍ او ودې کمیسیون د نړیوال سازمان په 24مه ناسته کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه